نو راځو اجاکس باندې خبره کوو چې اجاکس څه شی دی د څه لپاره استعمالیږي. اجاکس غټ ټاپک دی خو موږ جاوا سکرپټ کې لنډې طریقې سره ګورو او ډېر کار پکې ځکه نه کوو چې تر اوسه پورې موږ سرور سایډ باندې نه پوهېږو. مطلب زموږ پی ایچ پي نه ده زده، موږ تر اوسه پی ایچ پي نه دی لوستی. نو تر اوسه چې پی ایچ پي نه ده لوستی نو موږ اجاکس ته مکمل استفاده نشو کولی. صرف د دې ایډیا درکول کېږي چې ته به اجاکس نه څنګه کار اخلي. او دې کې شک نشته چې موږ آنلاین چې کوم طریقې دي موږ سره هغه نه په استفادې سره موږ ترې کار اخلو. خو ریل ټایم چې کله موږ سرور سیټ سره استعمالوو نو هغه بیا هغه وخت وایو چې کله موږ تاسو ته هر سره پی ایچ پي وایو. اجاکس چې دی دا مخففات دي. ای ځان ته یو معنا لري، جې ځان ته معنا لري، ای ځان ته معنا لري، ایکس ځان ته معنا لري. د ای معنا اسینکرونس دی، د جې معنا جاوا سکرپټ دی، د ای معنا اینډ دی او د ایکس معنا XML دی. اسینکرونس جاوا سکرپټ اینډ XML دا یو میتھډ دی د کوډ لیکلو یو طریقه ده، یو ټکنیک دی. او دا داسې ټکنیک دی چې تا ته اجازه درکوي تر څو یو ډاینامیک ویب سایټ جوړ کړي او فسټ ویب سایټ جوړ کړي بغیر له دې نه چې ستا ویب سایټ ډېر لوډینګ وکړي او ستا کار باید ترسره شي. او یا په ویب سایټ کې صرف هغه ډیټا لوډ کړي چې کوم یو ته ضرورت وي، اضافي ډیټا لوډ کولو ته ضرورت نه وي. نو د هغه لپاره موږ اجاکس استعمالوو. نو موږ وایو چې اجاکس a technique for creating fast and dynamic web pages. تیز او ډاینامیک ویب سایټ جوړونې ویب سایټونو یا ویب پیجز جوړولو لپاره موږ له اجاکس نه استفاده کوو. فرض کړئ موږ دا یو مثال مخې ته ږدو. په هر یو ویب سایټ کې ځینې برخې چې هغه کامن برخې وي. کامن زموږ هدف دا دی چې په هر یو ویب سایټ کې هغه برخې موجودې وي، په هره صفحه کې موجودې. لکه که موږ هیډر راوالو زموږ ویب سایټ کې که 100 صفحې نو ټول صفحو کې به هیډر خامخا موجود وي. که موږ مثال فوټر راخولو، که مثال هوم راخولو، دلته مثال چې بدلیږي صرف دا کنټینټ بدلیږي. او نور خو شی نه بس مینو هماغه مینو هیډر اصل صرف دا کنټینټ زموږ بدلیږي. نو اجاکس موږ ته دا اجازه راکوي چې صرف او صرف همدغه بدل کړو، د نور شیانو سره زموږ باید کار نه وي. ځکه که زه اجاکس نه استعمالوم داسې کله سرور ته ریکویسټ لیږم سرور دا مکمل ویب سایټ ماته بار بار راوړي. خو که زه اجاکس استعمالوم نو زه مکمل ویب سایټ نه زما څومره دا ډیټا پکار ده کنه صرف همدا ډیټا فیچ کوم. نو صرف دا ډیټا فیچ کول او مکمل ډیټا فیچ کول دا نو معلومه خبره فرق کوي. او یا زما دغه یو برخه ده دلته او زه صرف دومره ډیټا فیچ کول غواړم نو زه صرف دا فیچ کوم، دې نور سره زما کار نشته. نو ځکه زموږ ویب سایټ هم تیزیږي او هم ډاینامیک کیږي. اجاکس څنګه کار کوي؟ یو کس دی بغیر له اجاکس سره خبرې کوم فلحال. یو کس دی راغی کېناستو او دلته زموږ سرور دی ریکویسټ یې وکړو. سرور ګوري چې یاره دغه سره ما نه څه غواړي، هغه ټول مواد ورله برابري او په رسپانس کې ورته ورلیږي. نو دلته دا کس او دا سرور ډایرکټ خپل کې څه دي انټراکټ کوي، مطلب دوه ډایرکټ خپل کې تماس کې دي. نو دلته دا کس چې سرور نه هر یو شی غواړي سرور ته مکمل فایل ورلیږي چې دا واله نو دا چې هر ځل د دې ریکویسټ دلته راځي او دا مکمل فایل ورلیږي نو له لوډینګ راځي. نو دلته بیا موږ اجاکس استعمالو. اجاکس چې کله موږ استعمالوو اجاکس بیا داسې کار کوي چې صرف او صرف د جاوا سکرپټ په واسطه دغه ریکویسټ داخلي سرور ته لیږي، خو صرف هغومره ریکویسټ چې څومره یې د کس ضرورت وي، مکمل څه نه. او دا کار په څه باندې کېږي؟ دا موږ د جاوا سکرپټ یو کلاس د XML HTTP ریکویسټ په نوم باندې د دې په واسطه دا کار کېږي. اجاکس که موږ پیورلی د جاوا سکرپټ په واسطه لګوو یا لګول هم اوس نه اوس خو سیسټم اسانه شوی دی. فچ میتھډ موږ سره راوتی دی په ECMAScript کې لږ ډېر اسانه شوی دی. پخوا به چې کله موږ جاوا سکرپټ کې اجاکس میتھډ لګولو نو دا موږ سره ډېر ګران پرېوتو، مطلب کوډ به ډېر زیات شو، کمپلیکسټي به پکې راغله، کوډ به مغلق شو، موږ په اسانۍ نه پوهېدو. بیا د هغه لپاره جیکیوري راووته، جیکیوري بیا خپل یو سیسټم مخ ته بیوړو، بیا ټول ډیولپرانو له هغه نه استفاده کوو. اوس هم تقریبا ډېرو پروژو کې له جیکیوري نه استفاده کېږي ځکه هغه ډېر یو اسانه طریقې راویستی. خو اوس په ECMAScript کې موږ سره د اجاکس لپاره خپل یو میتھډ راغلی د فچ په نوم باندې. نو هغه هم زموږ ډېر کارونه اسانه کوي. نو اوس هغه نه موږ استفاده کولی شو. خو دلته موږ XML HTTP ریکویسټ باندې خبرې کوو. لومړی دا زده کوو بیا له خیر هغه ته موف کېږو. نو دا یو کلاس دی او د دې کلاس په واسطه موږ اجاکس لګوو. او اجاکس چې کله موږ لګوو نو موږ څو شیانه غواړو، یا به موږ ټکسټ فایل غواړو، یا به XML ډیټا غواړو، یا به JSON ډیټا غواړو. دا غواړو نه، دا چې کله موږ ریکویسټ کوو موږ ته چې جواب راځي په درې فارمټو کې به راځي. یا خو به تاته یو فایل درلیږي، ټکسټ فایل به وي پکې ټکسټ به موجود وي، یا به تاته XML فارمټ کې ډیټا درلیږي، یا به JSON فارمټ کې ډیټا درلیږي. XML فارمټ دا د ډیټا یو ډول دی، یو فارمټ دی، لکه څنګه چې موږ سره JSON دی.
نو دلته بیا اوس مهال نن سبا ډیر زیات چې مشهور دی هغه جیسن دی، نو خلک ډیر زیات جیسن استعمالي. نو XML هم همدې غوندې یو ډیټا فارمټ دی. نو دلته چې کله ډیټا راځي نو دلته 15 سټپه مخته وړل کېږي. څو سټپه؟ 15 سټپه. او دا 15 سټپه د ریډي سټیټ په واسطه چک کېږي. دا شیان یاد ساته. د په واسطه د ریډي سټیټ په واسطه دا 15 سټپه چک کېږي او په دې 15 سټپو کې موږ سره دا کار ترسره کېږي او موږ ته سرور ته ریکویسټ هم دي او موږ ته بېرته رسپانس هم راځي. په زیرو کې چې موږ سره کوم سټیټس دی چې کوم سټپ دی، اول سټپ بس دا دی، خو شروع د زیرو نه کېږي. ریکویسټ ناٹ انیشلایز دا نو ټول هغه سټارټ دی چې مطلب تر اوسه ریکویسټ جوړ شوی نه دی، دې ته مطلب بیخي نوټل دی، نوټل کیسه جوړه تر اوسه بس ریکویسټ نه جوړ شوی. دویم سرور سره کنیکشن اسټابلیشینګ دی، مطلب ستا سرور او دلته کنیکشن اسټابلیش کیږي. بل چې دا موږ ریکویسټ ریسیو ستا ریکویسټ سرور ته ځي هلته ریسیو کیږي او بیا په دریم کې څه کیږي، په دې باندې پروسس کیږي او لاست کې څه کیږي، ریکویسټ فینیشډ and responses ready. ستا ریکویسټ ختم شو او اوس چې د ریکویسټ ریلیټډ کوم څه په کار هغه تیار دی چې تاسو بیرته درکړل شي، نو دا موږ سره دا سټپس چک کیږي او دا سټپس د رجسټر په واسطه چک کولای شي چې په حال ستا د ریکویسټ په کوم حال کې دی، نمبر 1 کې دی، نمبر 2 کې دی، نمبر 3 کې دی، د نمبر 4 کې دی، دا ته کولای شي. نو دلته چې کله زموږ ریکویسټ سند کیږي نو موږ هر یو سټیج کې دا چک کوو. نو هر یو سټیج موږ چک کوو چې 1 دی، 2 دی، 3 دی، 4 دی. صحیح شو؟ نو دا موږ سره مختلف سټیټس دي او دا په ریډي سټیټ باندې موږ چک کوو. دلته بیا موږ د دې ترڅنګ سټیټس هم چک کوو، ځکه دا موږ سره سټیټس هم راځي او سټیټس چې کله موږ سره راځي نو دلته موږ سره ریسپانس راځي او په ریسپانس کې موږ سره ریسپانس یا په ټکسټ کې راځي او یا هم په XML کې راځي، په دې دوه کې راتلی شي. او سټیټس چې کوم راځي هغه موږ سره یا 200 دی یا 402 دی او یا 404 دی. دا سټیټس کوډ 200 نو مطلب خبره اوکې ده، ډن ده، ستونزه پکې نشته، ریکویسټ تللی دی، ریسپانس راغلی دی. که چېرته سټیټس کوډ 403 نو مطلب دا چې فاربیډن کیسه ورانه ده، ستا ریکویسټ نه دی سند شوی. او که چېرته 404 مطلب چې کوم سرور یا کوم فایل ته تا ریکویسټ کړی هغه فایل نه دی پیدا شوی. او دا یوازې همدومره دي که چېرته ته ګوګل کې سرچ کړې چې HTTP ریکویسټ کوډس یا سټیټس کوډس نو تاسو ډېر نور کوډونه هم راځي، د هر یو ځان ته معنا وي. نو دلته دا درې ډېر استعمالېږي، په دې کې دا دوه، یو 200 یو 404 دا بیا ډېر استعمالېږي. نو دلته چې کله موږ ریکویسټ لیږو او بېرته موږ ته رسپانس راځي نو په دغه دوران کې موږ دا چک کوو چې آیا ریډي سټیټ څو سره مساوي دی، 4 سره مساوي دی که نه، ځکه 4 داسې سټیټ دی چې ستا ریکویسټ تللی دی او رسپانس تیار دی. او سټیټ موږ دا چک کوو سټیټس چې آیا 200 دی که نه، ځکه 200 کې خبره اوکې ده. که چېرته 403 مطلب فاربیډن دی او که چېرته 404 نو مطلب ناټ فاوند دی. نو دا موږ سره کمپلیټ موضوع ده. نو اوس به څه کوو له خیر سره مخکې ځو. نو دا شیان چې په دې پوه شي، اوس د دې سینټکس د لیکلو موضوع چې دا سینټکس به موږ لیکو څنګه. نو چون ما تاسو ته وویل چې HTTP چې دی موږ سره دا یو کلاس دی، نو د دې به موږ یو ابجیکټ جوړو. او ابجیکټ څنګه جوړو؟ لکه څنګه چې موږ نیو ابجیکټ اخیستو ته یاد شي هغسې جوړېږي. موږ سره موږ به لیکو چې let HTTP دا HTTP چې دا موږ سره ویریبل دی، د دې پر ځای ABC هم لیکلی شي، XYZ هم لیکلی شي، هر یو شی لیکلی شي، it's just a variable. او دلته نیو XML HTTP ریکویسټ دا یو کلاس دی، دا به ته خامخا همدغسې لیکي او دلته به یې موږ ته قوسونه چې نیو HTML HTTP ریکویسټ دا به ته لیکي. اوس په دې کې دننه بیا موږ سره میتډ ځکه د کلاس کې دننه بیا موږ سره میتډ دی، دوه ډېر مهم میتډ دی، یو د اوپن میتډ دی او بل موږ سره د سند میتډ دی. اوپن میتډ کې ته دا ښیې چې په کوم میتډ له کوم ځای څخه څنګه ډیټا راخلي او په سند کې بیا ته دا ریکویسټ سند شي. نو لومړی په دې کې میتډ راځي. میتډ خو فی الحال کېدای شي ته معلومات لري یا ونه لري، ځکه تا تر اوسه ما سره سرور سیټ کې کار نه دی کړی، PHP نه دی لوستی. موږ سره دوه رقم میتډز دي، یو موږ سره ګیټ دی او یو موږ سره پوسټ دی. ګیټ باندې چې کله ستاسو ریکویسټ سند کېږي نو ستاسو هغه ډیټا په URL کې ښکاري، دا ویزیبل وي، سکیور نه وي. او بل موږ سره پوسټ دی، په پوسټ دلته چې کله د ګیټ په ځای پوسټ ولیکو بیا چې کله ستاسو ریکویسټ سند کېږي نو دا بیا ویزیبل نه وي، دا یوزر ته نه ښکاري. او دلته به تاسو د هغه فایل پات لیکئ چې کوم فایل د تاسو دا ریکویسټ لیکل غواړئ. نو فی الحال موږ فایل دا TXT لیکلی، خو که چېرته ته سرور سره کار کوې نو ته به د PHP د فایل پات درته لیکي. او دلته موږ سره دوه ویلیوز راتلی شي، دا اسینکرونس موډ دی، اسینکرونس موډ یا به ټرو کې یا به فالس کې. که غواړې ګوره اسینکرونس څه معنا لري؟
اسynchronous معنا دا ده چې په یو وخت کې دی کولی شي ملټیپل ټاسک سره ته ورسي. ملټیپل ټاسک څنګه؟ مثال مونږ یو ریکوست ولیکو سرور ته، تر څو چې هغه سرور کې هغه ریکوست پروسس کېږي دا تر هغه وخت نور کارونه ترسره کوي. خو که دا ټرو وي دا کار کولی شي، که دا فالس و تر هغه به ستا لاندې کوډ نه چلېږي تر څو ریکوست بېرته نه وي راغلی مونږ ته. نو ته به همیشه دا ټرو ساتي. ځکه مونږ اجکس استعمالو د همدې لپاره تر څو زما ریکوست راځي زما ویب سایټ دې روان وسي، کار دې روان وسي، پیش کړي د کار ټاسک روان وسي، نو دا به ته ټرو ساتي. او تر دې وخته پورې بس ټول کار همدا دی. خو تر دې وخته پورې چې ستا دا ریکوست اوپن کېږي او سینډ کېږي او بېرته رسپانس راځي، منځ کې مونږ دلته چیک کوو، سټیټس چیک کوو. او دې کوډ ته ګورم دا ډېر جنجال نه ډېر اسانه دی. دا مونږ سره کلاس دی، دې کې مونږ یو ایونټ چیک کوو. او هغه کوم ایونټ دی؟ ان رجسټرډ چینج، مطلب چې دا رجسټر چې چینج کېږي نو دلته به دا فنکشن چلیږي. ګوره ماته ته وایي ګان 0 1 2 3 4 نو که 0 شي یو ځل دا چلیږي، که بیا 1 شي بل چلیږي، نو دلته به تا ته معلومات راځي. هر ځل چې دا سټیټ چینج کېږي رجسټر نو تا ته معلومات راځي. نو ګوره ان رجسټر چینج چې کله رجسټر چینج کېږي نو دا فنکشن کار کوي. په دې کې بیا مونږ چیک کوو اف که چېرته اف که چېرته دس نه مطلب همدا HTTP ده. که د دې رجسټر یو مساوي شي د څلورو سره، ځکه څلور ما ته ویلو چې هم ریکوست رسېدلی دی هم رسپانس تیار دی، او سټیټس مساوي شي د 200 نه، نو بیا به څه وکړي؟ بیا به داسې وکړي ډاکومنټ سلیکټر کې وري او په دې کې به مونږ سره رسپانس ور واچوي چې په جواب کې هر څه راغلی هغه به ته څه وکړي؟ هغه به ته دې دفتر ور واچوي. بس دا مونږ سره مکمل د اجکس هغه سینټکس دی. نو په دې طریقه مونږ په جاوا سکرپټ کې اجکس لګولو. اوس هم زیاتره خلک لګوي، زیاتره جکیوري استعمالوي، او اوس د جاوا سکرپټ فچ فنکشن راغلی نو هغه نه خلک استفاده کوي. دا ته تېر کلاس کې ما پرامسز وي هغه بیا هلته مونږ سره استعمالېږي. نو اوس ګورو او عملاً سره دې کار کوو. ها نو دا زمونږ HTML فایل دی او دلته به مونږ خپل جاوا سکرپټ لیکو. اجکس سره چې کله هم کار کوي نو لوکل فایل سیستم سره کار نشي کولی، ته باید سرور سره واوسي. نو که ته PHP استعمالوې نو هلته تا سره ایګزام سرور انسټال وي یا ویم سرور انسټال وي نو څه مشکل نشته. خو که ته یوازې HTML سره کار کوې نو دلته تا سره سرور نشته، نو بیا ته کولی شي د دې خپل ایډیټر چې کوم لایف سرور دی هغه استفاده وکړي. دلته که تاسو راشئ ایکسټنشنز ته دلته او دلته تاسو ورته ولیکئ چې لایف سرور، نو دا یو سرور دی ما انسټال کړی دی، تاسو به دا انسټال کړئ. دا تاسو سره لایف کار کوي. لایف مطلب چې دلته چینجز راولي دا یو سرور. دلته چې کله چینج راولي نو اتومات به تاسو براوزر کې هغه چینج راځي. نو اجکس تاسو ډایرکټ نشئ لګولی، دا به تاسو لایف سرور سره لګوئ. نو بیا تاسو دې نه استفاده کولی شئ. دا به انسټال کړئ او هلته ګوره لاندې آپشن دی ګو لایف، په دې به کلیک کړئ نو ګوره سټارټینګ شو ډایرکټ به تاسو براوزر خلاصېږي او ستا دا فایل ډایرکټ په براوزر کې خلاصېږي. نو اوس فلحال ته لایف دی، ګوره IP اډرس باندې ته لګوي کار کوي. نو چې دې رقم ته نو ستا اجکس نه چلیږي. اوس څه کوو؟ اوس به له خیر سره خپل کار کوو. یو index.html لرم، یو نیو فایل کریټ کوم او ورته لیکم چې مثال خبرې read.txt او په دې کې لیکم چې this is my text and I am going to fetch it by ajax. دا یو ټیکسټ دی، دا یو فایل دی. ګوره د اجکس دا کمال دی، پروت یو بل فایل کې دی او زه به دا فایل د اجکس په واسطه راخلم او ډیټا به په براوزر کې شو کوم. نو زه به څه کوم؟ زه به لومړی د HTML بیسیک کوډ لیکم او دلته به راځم یو پی اخلم یا یو دب اخلم او دې طرف ته یو ID ورکوم. لږ به صفحه زوم ان کړم چې کوډ کلیر شي. ډېر زوم ان شو. نو دلته به زه ورته ولیکم چې ID او لیکم چې مثال خبره د هلته زه یو بټن اخلم بټن او دلته لیکم چې فچ. نو چې کله پر دغه بټن کلیک کوم نو موږ سره به ډیټا د دې ټیکسټ نه راواخیستل شي او په دې دغه کې به موږ ته ولګول شي. او دلته چې کله پر دغه بټن کار کوو نو موږ به دلته ولیکو چې آن کلیک، چې کله پر دې کلیک شو نو موږ سره به د فچ په نوم یو فنکشن کال شي. نو دا فنکشن خو لا نشته دی، دا موږ کریټ کوو، دا زموږ خپل فنکشن دی. ښه مثال دې لیکم چې فچ ډیټا چې ته کنفیوز نشي، دا زموږ فنکشن دی. نو لاندې به زه راځم او ورته لیکم چې سکرپټ او په سکرپټ کې ورته لیکم چې فنکشن او فنکشن کې به ورته لیکم چې فچ ډیټا او دلته به موږ خپل کار کوو. چې کله زه پر دې بټن کلیک کوم نو موږ سره دا میتھډ کار کوي. لومړی به موږ چې جوړوو کلاس به آبجیکټ جوړوو. نو لیکم چې let HTTP. نو HTTP ما ویریبل وټاکو،
دا یو شی ټاکلی شي ته لیکو چې XML HTTP request دا زموږ یو کلاس دی په دې نه مخکې به څه لیکئ نیو به لیکئ نیو نو دې به تا سره object کریټ شي اوس په دې کې یو میتھډ دی ما تاسو HTTP open او په دې open کې لومړی به ټول میتھډ ډیفاین کړئ نو میتھډ زموږ get دی دویم به تاسو دلته دا فایل پات ورکړئ نو فایل پات دواړه په یو ځای کې پراته دي که نه نو زه صرف لیکم چې read .txt موږ سره فایل دی او بیا به تاسو دا ټرو کړئ او ټرو ولې کړئ نو د هغه دلیل ما تاسو ته بیان کړم اوس دا ریکوست چې سند کوم د هغه لپاره بل میتھډ راځي HTTP.send په نوم باندې دا ورته لیکئ نو هله به ستا ریکوست څه کېږي سند کېږي اوس تر څو چې دا ستا ریکوست دی او بیا تا ته رسپانس راځي په دغه دوران کې زه سټیټس هم چک کوم چې خبره چېرته ورسېده نو دلته زه یو ایونټ کال کوم د هم په همدې ابجیکټ باندې یو ایونټ کال کوم ان ریډ سټیټ چینج چې کله ریډ چینج موږ سره چینج کېږي نو بیا به موږ سره دا فنکشن کال کېږي او په دې فنکشن کې دننه به څه کوم څه به اف کنډیشن چې کوم لیکم اف که چېرته this dot ready state نو this نه مطلب همدغه HTTP ده که د دې ready state مساوي شي له 4 سره او 4 مطلب چې ریکوست تللی دی رسپانس تیار دی او د دې ترڅنګ this dot status مساوي له 2 سره ځکه 2 کې خبره اوکې ده نو دننه به راشي او کنسول ډاټ لو کې به موږ ته څه شو کې this dot response text نو موږ ته به رسپانس د ټکسټ په شکل کې شو کړي بس دومره کار نور پکې څه شی نشته اوس که زه راشم او دلته زه کنسول خلاص کړم F12 مې کلک کړو نو موږ سره کنسول خلاص شو او دلته مې سفري لوډ کړه هر یو شی راغی دلته مې کلیر کړو او دلته موږ سره بټن د فچ په نوم باندې فلحال چې کله پر دې کلک کړم نو ګوره this is my text and I'm going to fetch it by AJAX فچ مې وکړه ټکسټ راغی نو دلته موږ چې کړو یو div موږ اخیستی دی this is my div دا موږ یو div اخیستی دی اوس موږ څه کار کوو چې کوم ریکارډ موږ سره راځي هغه موږ په دې div کې شو کوو نو د هغه لپاره څه وایم زه ورته وایم چې دا دې رقم ته ماته مه ښیه څنګه یې وښیه نو دلته لیکم چې document دا query selector او په دې کې زه هغه div ټارګټ کوم div مې ټارګټ کو ورته وایم چې د دې موږ سره څه سیټ کړو لیکم چې ډاټ او بیا لیکم چې inner html سیټ او inner html څه دی دا یو دی څه چې په دې کې راځي هغه موږ سره په دې کې سیټ کا دا مې ختم کړم سفر لوډ کا اوس ګوره چې کله د په دې کلیک کړم نو موږ سره به هغه میسج دلته راشي کلیک کړه نو ګوره this is my text او کمال د ګوره ښه زموږ صفحه نه ریلوډ کېږي او تا ته به ریکارډ دلته راځي موږ به څه کولو جاواسکرپټ په دوه شیان چې کول دا به ریلوډ هم کوو ریلوډ نه ګوره پر بټن کلیک کوم نو موږ سره به دا څه کېږي دا دلته به موږ سره جواب راځي کلیک کړه نو تا ته جواب راځي نو دا موږ سره د AJAX موضوع ده دا کوډ درته یو ځل بیا هم تشریح کوم او بیا چې دا ایرو فنکشن تاړو نو دا موږ سره چې دی دا زموږ کوډ دی موږ یو فنکشن راواخیستو فچ ډیټا په نوم باندې او دا فنکشن موږ د دې بټن پر کلیک کال کړو چې کله دا موږ سره کال شي نو د دې کلاس یو ابجیکټ کریټ کیږي HTTP او په دې کې موږ ریډ سټیټ چې کله بدلیږي په دغه وخت کې موږ ریډ سټیټ هم چک کوو او سټیټس هم چک کوو چې 200 دی کنه کوو چې کوم ریسپانس راځي هغه د دې دفتر وراچوم او زموږ دې د سبډل ته ریکوست اوپن کیږي او د لسن کوي نو دا موږ اوور آل دې خبر او کدا یو فنکشن کنورټ کوي نو له به تاسو کې دا به تاسو دې نه ختم کړئ دا فچ ډیټا فنکشن دی نو دې متبلت لیکم او د براشه مسبو کوم د د علامه ور واچوم دا موږ سره ایرو فنکشن او دې مخکې به زه ورکوم مساوي دلته هم زه راځم مثال د خبرې دننه نور موږ سره نشته یو دا فنکشن دی نو دا هم لري دا هم ته کولی شي ایرو فنکشن ور واچي نو په دې طریقه هم ته کولی شي دا استعمال نو دا موږ سره خبره ده AJAX اوس دلته بله موضوع موږ سره دا ده که چېرته زه سرور سټیټ نه ډیټا راخلم نو سرور خو موږ سره نشته خو دلته موږ سره داسې سټیټونه شته چې هغه موږ فیک JSON ډیټا راکوي لکه موږ سرور نه راخلو هغه څنګه کولی شو نو هغه بیا موږ نیکسټ کلاس کې ګورو ښه دی انشاءالله